الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سلسلة الفقه الجهادي درسنا پر اڑائی کی نن زمونږ درس د ابراهیم علیه السلام ملت د هغې حقانیت او د هغې وضاحت الله سبحانه وتعالی سورة بقره کې فرمایي ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه د ابراهیم علیه السلام د ملت د هغه د مسلک او د هغه د منهج نه څوک بې رغبتي نه کوي مګر هغه کس به بې رغبتي کوي چې هغه ځان په زوره بېوقوف کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین یعنی بیا موږ ته وحی کوو د دې خبرې چې ته د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداري وکړه چې هغه پوخ موحدو او د مشرکینو نه نه و الله سبحانه وتعالی د آیات کې ډیر واضح بیان کړی دی د هغه منهج او د هغه طریقې چې په کوم باندې ابراهیم علیه السلام او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلي چې د هغه د ملت تابعداري وکړه چې هغه ملت د ابراهیم علیه السلام کې کومه خفا نشته چې د هغې نه پټ دی نه پکې ګډوډوالی شته بلکې دا داسې واضح ملت دی واضحه طریقه ده یو لاره ده یو منهج دی چې د هغې نه چا اعراض وکړو نو هغه بېوقوف وي د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته د دین پوهه ورکړې وه ولقد آتینا ابراهیم رشده بل ځای کې الله فرمایي ولقد اصطفینا فی الدنیا وانه فی الآخرة لمن الصالحین په دنیا کې الله وایي دی ما غوره کړی و او دی په آخرت کې هم د نیکان نه وي د هغه دعوت هم الله سبحانه وتعالی پاک ساتلی و دعوت یې پاک و د دې وجې نه خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی الله علیه وسلم ته په تابعدارۍ د هغه باندې امر وکړه چې ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا او دارنګې بېوقوفي او کم عقلتۍ په هغه چا باندې وګرځوله چې هغه د دغه ملت نه اعراض وکړي نو معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام ملت هغه اول اخلاص د عبادت الله لره یوازې یو دا خبره چې د الله سبحانه وتعالی یوازې عبادت سره د اخلاص نه دویم براءت د شرک او د مشرکینو نه دا د ابراهیم علیه السلام د ملت هغه ارکان دي چې اخلاص الله لره په عبادت کې او براءت د شرک او د مشرکینو نه د دې وجې نه شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله فرمایي وی اصل دین اسلام چې دی او د هغې هغه قواعد دوه دي یو الامر بعبادة الله وحده لا شریک له امر د الله په عبادت باندې یوازې والتحریض على ذلك په دې باندې تیزي ورکړه والموالات فيه وتکفیر من ترکه د هغې دپاره دوستي کول په هغې کې دوستي کول او کفر کول په هغه چا باندې چې هغه دا ملت پرېږدي الله عبادت یې پرېښی نو هغه ته په کافر ووایي هغه نه کوي دویم انذار د شرک نه په عبادت د الله کې او دارنګې والتغلیظ فی ذلک والمعادات فیه د هغې دپاره دشمني کول د مشرکینو سره دشمني د شرک سره دشمني وتکفیر من فعله او دارنګې کافر کول د هغه چا چې هغه شرک کوي شرک ته دعوت ورکوي دا هغه توحید دی چې دې ته انبیا علیهم السلام دعوت کړو ټولو
او دا معنا د لا اله الا الله چې هغه اخلاص او توحید او یووالی د الله سبحانه وتعالی دی په عبادت کې، او دارنګې دوستی ده د هغه د دین دپاره، دوستی ده د هغه د اولیاو سره، او کفر او براءت به وي د هر معبود من دون الله نه. دې ته توحید اعتقادي او عملي وي په یو وخت کې. لکه سورة اخلاص دلیل دی په اعتقادي توحید باندې، او سورة کافرون دلیل دی په عملي توحید. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه سورتونه ډېر لوستل، په دې باندې به همیشوالی کو د سهار په سنتو کې. د دې وجه نه چې د دې دواړو سورتونو ډېر اهمیت لرلو. لیکن دوستانو هر کله چې د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغه د منهج او د هغه د عقیدې د دوه اساسي ارکان دي چې یو اخلاص د عبادت یو الله لره، او په هغې کې دوستي او دشمني د الله د رضا دپاره کول، او دویم رکن چې د هغه براءت د شرک او د مشرکین نه. دا دواړه اساسي ارکانو. لیکن په دې وخت کې بعضې خلک ملت ابراهیمي صرف دې ته وایي چې د توحید درس وکړي په مدرسو کې. د هغه د موحدینو مدرسې نورې مدارس موږ نه یادوله، یا توحید وپېژنې چې دا درې قسمه دی، مثلا توحید ربوبیت او توحید الالوهیت او توحید الاسماء و صفات. یا نور د باطل نه چپ شي، د موجوده طواغیتو نه ته چپ شي، څه ورته نه وي، اظهار د براءت نه کوي د هغوی د باطلوالي نه، د هغوی د کفر نه ته هم براءت نه کوي، په هغوی رد نه کوي. او دارنګې مدرسه جوړوي او مدرسه کې ناست دي، کله کله تصنیف و تالیف هم کوي، او اظهار د براءت نه کوي د دې موجوده طواغیتو نه. او یره موږ دعوت کوو، لګي کتابونه لیکو، کله وی بیانات کې موږ کله کله رد کوو پې. ولیکن داسې مولیانو ته او داسې شیوخو ته موږ دا وایو که د ابراهیم علیه السلام ملت داسې وی لکه څرنګه چې تاسو یادوئ، نو ولې به هغه قوم په اور کې غورځولی؟ بلکې که ابراهیم علیه السلام داسې مداهنت کړی وی لکه چې تاسو یې کوئ مولیانو د دې طواغیتو سره، او د هغوی د باطل نه چپ شوی وی، او د هغوی الهه یې ته بد نه وی ویلي، او د هغوی د الهو سره او د هغوی د معبودانو سره یې عداوت او دشمني نه وی ظاهر کړي، او صرف په توحید نظري باندې په درس و تدریس باندې هغه اکتفا کړی وی، نو ګورئ هغوی به دې په اور کې نه وی غورځولی. هغه که ولا و برا د دغه مشرکینو سره د دغه کافرو سره نه وی کړی، په دې ولا و برا باندې ورسره عمل نه وی کړی، محبت او بغض باندې او په دشمنۍ باندې، او دارنګې د هغوی نه په براءت باندې، په دې باندې که هغوی عمل نه وی کړی، نه کېدی شي چې هغوی ته ډېر څه ورکړي وي، بلکې هغه دپاره یې مدارس هم جوړ کړي وي، معهدونه به ورته جوړ کړي، لکه زموږ زمانه کې چې دې طواغیتو بعضې مولیانو شیخانو ته مدرسې جوړې کړي دي، یا خپله جوړې کړي دي، معهد توحید او فلان و فلان و مدرسه کلیت الدعوه یا اصول الدین. دا د دې وجې نه چې ابراهیم علیه السلام د هغوی سره مداهنت نه کو، د هغوی نه د براءت اعلان کو، هغوی ته اظهار الدین کړی. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم که براءت د دغه مشرکین نه په مکه کې نه وی کړی، هغوی ته کافر نه وی ویلي، د هغوی الهه یې سپک نه وی یاد کړي، د هغوی د الهو رد یې نه وی کړی په هغوی باندې، نو هغه به د مکې نه ووتی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم په مکه کې مدرسې جوړې کړې وې، او دارنګې هغوی ته به ډېر معهدونه هم جوړ کړي په مکه کې، چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په صحیح منهج باندې روانو، او د مشرکینو نه براءت کړی و. د دې وجې نه هغه د مکې نه ویستلی شو. شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن وایي په در السنیه کې، وایي د دې تصور دی نشي کېدی چې
چا توحید پیژندلی وي او په هغې باندې عمل کړی وي او بیا د دې د مشرکینو سره دښمني نه کوي. وایي چا چې د مشرکینو سره دښمني ونه کړه ده ته دا نشي ویلی چې تا توحید پیژندلی دی یا دې پې عمل کړی دی. توحید باندې خبر هم نه دی او نه یې پې عمل کړی. نو موږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته په اول وخت کې په مکه کې د قریشو دغه الهاو دغه بوتانو ته بد نه وی ویلي او د هغوی نه سکوت کړی وی، د هغوی عیب بیان کړی نه وی او دغه آیاتونه یې پټ کړي وی چې کوم د براءت باره کې راغلي دي. الله سبحانه وتعالی د طاغوت مسله په وضاحت بیان کړې ده او دې مولیانو پټه کړې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې هم ډېر څه مشرکینو ورکړي وی، لوی لوی ژوندي تواغیت لکه ابولهب، ولید او نور. هغوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر څه هدایات، ډېر څه تبرعات ورکړي وی، لکه اوسني تواغیت حکومتونه چې دي شیوخو ته ورکوي. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار ونه کړ، نو ځکه د مکې نه ویستلی شو. او که رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولي مداهنت کړی وی، هغوی به ځان سره کېنولی وی، د هغوی به عزت کړی وی، هغوی به ځان ته نږدې کړی وی. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی نه براءت وکړو او د هغوی د معبوداتو هغه عیب بیان که چې دا نافع او دارنګې ضار نه دي، نه ضرر رسولی شي نه نفع رسولی شي. هر کله چې دا کار وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې هغه ډک لرې واچولی شو د سجدې په حال کې چې د سجده کول الله ته یې لمونځ کو. دارنګې نور تکالیف به هم هغه ته نه وی رسېدلي، هجرت ته به مجبور شوی نه وی، دغه ستړتیاوې د هجرت هغه برداشت کړي ولې د دین دپاره. او دارنګې صحابه کرام به هم په خپلو کورونو کې ناست وي، خو په امن باندې، لکه بعضې خلک چې نن دا وایي چې پاکستان دارالامن دی ځکه موږ ته څه نه وایي. که داسې مداهنت او داسې سکوت صحابه کرامو کړی وی لکه څرنګه چې نن مولیان کوي، نو موږ وایو چې د مکې مشرکینو به دوی ته هم دغسې مدارس جوړ کړي وي. نو قضیه د موالات د الله د دین دپاره او قضیه د معادات او د براءت د الله د دین دپاره دا په مسلمانانو باندې یو فرضي او لازمي شی دی. په اول وار کې مخکې د مونځ نه، مخکې د زکات نه، مخکې د روژې نه، مخکې د حج نه، د دې ټول نه مخکې دا توحید دی او توحید په اول مرحله کې فرض و لازم وي. د دې وجې نه وروسته بیا د توحید د تحقق نه بیا وروستو مونځ، زکات او روژه او حج فرض کېږي. هم د دې توحید د وجې نه دوستانو سړي ته عذاب ورکولی کېږي او سړي ته ثواب ورکولی کېږي او په دې باندې ابتلاعات او امتحانات په سړي باندې راځي. الشیخ حمد بن عتیق رحمه الله فرمایي و یو عاقل سړی چې دې ته فکر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو د مکې نه وویست، د هغه ملګري هم د مکې نه وویست، حالانکې مکه چې ده بهترین ځای په ټولو ځایونو د دنیا کې. وایي دا معلومه خبره ده چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرام نه ویستي، مګر پس د هغې نه چې دې صحابه کرامو او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی دغه قانون باندې عیب ولګو، دغه قانون یې ول رد کړه، د هغوی هغه ګمراهي هغوی ته بیان کړه چې تاسو ګمراه استئ، او د هغوی نه کوم چوپوالی اختیار نه کړو، او دارنګې د هغوی سره کوم مداهنت ونه کړه، نو ځکه دوی مجبور شو چې هغوی د مکې نه ویستلی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړه چې موږ ته مشرکین قسمه قسم تکلیفونه را رسوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په صبر باندې او دارنګې مخکینو انبیا علیهم الصلاة والسلام او د هغوی ته چې کوم تکلیفونه رسېدلي په هغوی ته امر وکړه چې تاسو د هغوی نقش قدم پسې لاړ شئ. دی ورته ونه ویل چې خیر تاسې د دې مشرکینو عیب مه بیانوئ، د دوی د دین عیب مه بیانوئ، د دوی قانون ته بد مه وایئ. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو وتل د مکې نه قبول کړل، هغې اختیار کړو چې د دغه خوږ وطن نه وځي، سره د نه چې دا بهترین ځای په ټوله ځمکه باندې د دنیا، ځکه د مکې نه بهتر ځای نشته.
الله سبحانه وتعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. د دینه معلومه شو دوستانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار دین کاو، هیڅ کله مداهنت نه کړي او د طواغیت نه برائت کو، او امداد ابراهیم علیه السلام ملت دی. همدارنګه نن ګوره طواغیت په هر زمانه او په هر مکان کې د اسلام ناراضي نه دي، او دارنګه نه اسلام د دوی خوښ دی نه د اسلام دین پریدي چې هغه نافذ شي. اگر که دوی بعضی طواغیت بعضی مؤسسات جوړي، کتابونه تقسیموي، مجلې تقسیموي، معهدونه جوړي، جامعات جوړي، مګر دا داسې دین دی چې شل او ګډ چې د هغوی وزرې نه یا اخپې نه چې د دین د اصلي حقانیت او د واقعیت نه جدا وي، داسې دین خلکو ته پیش کوي چې موالات د مؤمنینو پکې نه، براءت پکې د مشرکینو نه، اظهار د عداوت هغوی دپاره نه، د هغوی د معبودان نه براءت نه، د هغوی د باطل منهج نه پکې براءت نه، د هغوی د قانون نه پکې براءت نه. داسې دین اوسني طواغیت خلکو ته پیش کوي، اگر که معهدونه هم خلکو ته جوړوي. موږ دا په مشاهدې سره وایو. تاسو نن د مدارسو ته وګورئ چې په هر طاغوتي حکومت کې مدرسې شته، بلکې مدرسې والاو باندې داسې پابندي لګوي او داسې هغه دغه پې لګوي چې بلکل د هغه نه ښځه جوړه کړي. امر بالمعروف نهی عن منکر نشي کولی، لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالی ویلي د طاغوت رد نشي کولی، د طاغوت نه برائت نشي کولی. په داسې مدرسه باندې بیا موږ څه وکړو؟ دا خو د ابراهیم علیه السلام ملت نه دی او نه د ابراهیم علیه السلام دا منهج او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج، نه د هغه د صحابه کرامو منهج. که صرف په خوله باندې کلمه ویل، لا اله الا الله ویل، دا د ابراهیم علیه السلام منهج وي، نو بیا خو د مکې قریش هم د اوسنو مولیانو په نسبت مسلمانانو. د دې وجه نه شیخ حمد بن عتیق رحمه الله فرمایي وإن كثير من الناس قد يظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه. وډیر خلک دا ګمان کوي چې د خوګره کلمه وایي، قادر په کلمه باندې دی، کلمه توحید باندې دی تلفظ کوي، پنځه منځونه کوي او د جماعت نه شړل کېږي. نو د دې سړي دا ګمان دی چې د شي کې اظهار د دین کې د اظهار د دین وایي کنه وایي. اگر که د مشرکین په منځ کې اوسېږي او یا د مرتدینو سره یو ځای وي، بیا وایي وقد غلط فی ذلک اقبح الغلط، خو په دې خبره کې دوی غلط دي او ډېر قبیح غلط والی دی. بیا وایي واعلم ان الکفر له انواع و اقسام، وایي د کفر دپاره ډېر انواع او اقسام دي چې په تعدد دغه مکفراتو سره دا ډېریږي، او هر طایفه د طایفو د کفر نه د هغوی هغه کفر مشهور وي هر نوع سره. بیا وایي ولا یکون المسلم مظهرا لدینه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه. تر هغه پورې مسلمان د دین اظهار کوونکی نشي جوړېدی تر څو چې د هر هغه کافر او مشرک مخالفت ونه کړي، هغه ته دشمني ښکاره نه کړي چې په هغه ځای کې د هغه شرک مشهوروالی وي، په هغه ځای کې د هغه شرک علی الاعلان کیدی شي او د هغې نه برات ونه کړي. لکه مثلا نن وخت د جمهوریت طاغوت وګورئ، د دیموکراسۍ طاغوت وګورئ، دغه قانون چې دغه د طاغوت قانون دی، د لړمیکال یا اساسي قانون یا نور وضعي دستور، د دې نه برات ونه کړي، د دې منونکو ته کافران ونه وي، د دې نه برات ونه کړي، دې سره عداوت او دشمني اعلان نه کړي، نو دې وخت کې دې ته به اظهار کوونکی د دین نه ویلی شي تر څو چې دا کار نه ونه کړي. که دا کار نه دی وکړه، دوی ته د کافر ویل، د دوی د قانون نه د برات وکړه، او دارنګې دوی ته علی الاعلان دشمنی عداوت هغه اعلان ونه کړي، ورته ونوایي چې تاسو زموږ دشمنان یاست، لکه د ابراهیم علیه السلام ملت چې کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. دا ورته ونوایي، نو سړی مسلمان نشي کېدی. بل ځای کې وایي
وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم وليس فعل الصلاة فقط إظهار الدين. الله څه ښایسته خبره کړې. و اظهار د دین دې ته ویل کېږي چې دغه خلکو ته دې کافرو ته به کافر ووایي، د هغوی هغه قانون ته به د باطل قانون وي، د هغوی په قانون باندې به عیب ولګي، طحن به ولګي، د هغوی نه به براءت وکړي، د هغوی د موالاتو نه به ځان وساتي، هغوی ته به رکون قدر هم نه کوي، د هغوی نه به ډډې ته شي. بیا وایي ولیس فعل الصلوات فقط اظهار الدین، وایي صرف منځونه کول دا اظهار د دین نه چیرې خوشحاله موږ ته خو څه نه وایي، موږ لمونځ کوو که نه، د جومات نه څوک نه ایساروي دا کافر مشرکین. قانون چې کله ته د قانون مطالبه ته وکړي چې قانون به ولې قرآن او سنت نه وي، دغه وخت بیا تا نه پرېږدي. شیخ اسحاق بن عبدالرحمن وایي ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أن إظهار الدين هو عدم منعهم من يتعبد أو يدرس دعوة باطلة. وهذا څوک چې الله یې د بصیرت سترګې اخیستي او ړوند یې دی ګمان کوي چې اظهار د دین چې دی دا صرف دې ته ویل کېږي چې سړی دغه مشرکین او مرتدین د عبادت نه منې کوي، وایي دا باطله دعوه ده، وایي د دا ګمان مردود دی عقلا او شرعا. بیا وایي ودې ګوري چې د نسواراو په ښارونو کې، د مجوسو په ښارونو کې، د هندوانو په ښارونو کې آیا دا کار کله شوی دی چې څوک چا د مونځ نه منې کړی؟ وایي نه دی. وایي ځکه صلات والاذان والتدریس موجود فی بلدانهم، دا خو د دې کافرو په ښارونو کې هم موجود دی، دا اظهار الدین نه دی دوستانو. د دې وجه نه ابوالوفا بن عقیل رحمه الله فرمایي وایي واذا اردت ان تعرف محل الاسلام من اهل زمان فلا تنظر الى ازدحامهم في ابواب المساجد ولا في ضجيجهم بلبيك ولكن انظر الى مواتاتهم لاداء الشريعه. وایي که ته غواړې چې ته وپېژنې د خلکو اسلام د خپلې زمانې نه مه ګوره د دوی هغه بیروبار ته په جوماتونو کې، جوماتونه یې ډک کي او دننه پکې ناست او ها هم کوي، ولا فی ضجیجهم بلبیک، او مې حجونو ته ګوره چې بیت الله ډکی 10 لکه ولاړه. نن وایي سکالي 10 لکه حاجیان حج لذي مبارکه فریضه ادا کوي. امام ابن عقیل وایي ولکن انظر الی مواتاتهم، دې ته مه ګوره چې حجونه کوي، دې ته مه ګوره چې منځونه کوي، لیکن وګوره الی مواتاتهم لاداء الشریعه، چې د الله د دین د شریعت د دشمنانو سره د دغه سړي د دغه خلکو څومره جوړوالی دی، څومره سره موافق دي، دې ته وګوره. بیا آخره کې وایي فافضل القرب الى الله، بهترین نزدېکت الله ته څه شی دی؟ مقت من حاد الله ورسوله، د الله د دشمنانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره بغض او عداوت کول دي. وجهاده باليد واللسان والجنان، دا غوی سره جهاد په لاس په ژبه او په زړه باندې بقدر الامکان. د دې وجه نه دوستانو صرف منځ کول، صرف په خوله باندې کلمه ویل، دا د ابراهیم علیه السلام ملت نه دی، نه د هغه منهج دی، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نه د هغه د صحابه کرامو طریقه ده. دوستانو په دې کې خلک غلط شوي دي، مولیان غلط خلک پوه کړي دي چې ګوره صرف لا اله الا الله دی ویله او مونځ کې بس مونږ چا د مونځ نه منې کړي، نه دا خبره نه ده، مونځ خو څوک نه منې کوي، دا د ابراهیم علیه السلام ملت نه دی. بل دوستانو مقابل د براءت کې د مشرکینو نه او د هغوی د شرک نه او د کافر نه د براءت مقابله کې د الله د دین سره موالات، د الله د اولیاء سره موالات، د هغوی نصرت، د هغوی خیرخواهي، دا هم د ابراهیم علیه السلام د ملت یو مضبوط رکن دی چې د خپلو موحدینو ورونو سره به موږ او تاسې دوستانو دوستي کوو، د هغوی د دوستۍ نه به هېڅکله سرغړونه نه کوو، د هغوی نصرت به کوو، د هغوی سره موالات کوو. د دې وجه نه چې زموږ دین سالم پاتې شي، د ابراهیم علیه السلام ملت باندې عمل وشي. د دې وجه نه دوستانو په دې زمانه کې ډېر په دې کې کموالی راغلی دی چې څوک د موحدینو سره دوستي نه کوي، د مؤمنانو سره دوستي نه کوي، برعکس د کافرو سره دوی دوستي کوي. نو اوس په دې باندې ځان پوهول پکار دي دوستانو چې د ابراهیم علیه السلام د ملت هغه اهم خصوصیت هغه په لاندې ټکو کې موږ واضح کول غواړو چې د ابراهیم علیه السلام ملت
اول اظهار د براءت د مشرکینو نه دی، د هغوی د باطلو معبوداتو نه دی، د هغوی د قوانین نه دی چې د طاغوت د قانون نه براءت وکړي او اظهار د براءتو ته په خوله باندې وکړي. وروسته به د آیات مونږ پیش کړو د سورة ممتحنې آیات. دویم دوستانو، عداوت او بغض دوی ته ښکاره کول د هغوی هغه کفري قانون، د هغوی دغه کفري قانون نه براءت، دا هغوی ته علی الاعلان ویل، هغوی سره د دشمنۍ او د عداوت هغه اعلان کول تر څو چې هغوی د الله دین ته وګرځي او دا ټول پرېږدي. دا دویم. دریم، اعلان د کفر چې تاسو کافر یاستئ، د هغوی الهو ته بد وی، د هغوی منهج او قانون ته او د هغوی دغه شرکي شریعت ته بد وی. دا درې خصوصیتونه دي د ابراهیم علیه السلام د ملت. د دې دلیل دا دی الله سبحانه وتعالی سورة ممتحنه کې فرمایي قد كانت لكم اسوة حسنة، یقینا شته تاسو لپاره ښایسته نمونه په تابعدارۍ د ابراهیم علیه السلام کې، والذین معه او هغه کسانو کې چې د ده سره نور انبیا علیهم السلام، اذ قالوا کله چې ویلي لقومهم دوی قوم خپل ته انا براء منکم، من تاسو نه بېزاره یو، ومما تعبدون او د هغې نه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه، کفرنا بکم، من په تاسو باندې کفر کوو، تاسو ته کافر وایو، وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء، او ښکاره شوي د زموږ او ستاسو په منځ کې دشمني او بغض، ابدا همیشه همیشه حتی تؤمنوا بالله، تر هغې پورې چې تاسو په یو الله باندې ایمان رانوړئ. که ایمان هم راوړو زموږ به یې ورونه یاستئ. امام ابن قیم رحمه الله د دې آیت لاندې لیکي وایي هر کله چې الله د موالاتو د کفارو نه منع وکړه نو تقاضا د دې دا ده چې د دوی سره براءت او دارنګه دوی سره دشمني وشي، او بیا دغه دشمني او دغه براءت اعلان به ورته کې په ظاهره کې په هر حال کې. بدایع الفوائد کې دا خبره ذکر کړې. امام حمد بن عتیق رحمه الله د دې آیات لاندې لیکي وی دا آیات کې دا لفظ وبدا معنا دا ده چې ظهر وبانه ښکاره شوې ده. بیا وی سوچ وکړه چې عداوت په بغض باندې مخکې کو، وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء، ګوره دلته عداوت مخکې کو دی. وی لأن الأولى أهم من الثانية، ځکه دا اوله خبره چې عداوت دا ډېر اهم و د دویم نه. څه مطلب؟ فإن الإنسان قد يبغض المشركين، وی ځکه یو انسان ډېر کرتی د مشرکینو سره بغض خو کوي، خو لیکن ولا يعاديهم، دشمني ورسره نه کوي. فلا يكون عاتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة البغضاء. وی ده راتګ په دغه واجب باندې ونه که چې په ده باندې دا واجب و چې د مشرکینو نه برات کړی وي تر څو چې عداوت او بغض د ده نه حاصل نشي. دا دواړه به کې اله به سړی مسلمان جوړېږي. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين. او لا بد له دې خبر نه چې دشمنی به او بغض به دوی ته ظاهر وي، الکه تاسو کافر استئ، د الله د دشمنان استئ، موږ سره بغض کوو، او دا به ظاهر وي، ښکاره به وي. بیا وی واعلم انه وان كانت البغضاء متعلقه بالقلب، دې باندې ځان پوهې که اگر چې بغض د دې تعلق د زړه سره دی، خو فانها لا تنفع حتى تظهر آثارها، او دا فایده نه ورکوي تر څو چې د هغې آثار ظاهر نشي او د هغې علامات ښکاره نشي. بیا وی ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة المقاطعة، تر هغې پورې دا بغض هم فایده نه ورکوي تر څو چې دا یو ځای نشي د دشمنۍ سره او د براعت سره. براعت به تې کې هله به ستا بیا دغه دشمني ښکاره کېږي خلکو ته چې هلکه دې سړي ته براعت وکړه، نو فحینئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين، په دغه وخت یو بیا دشمني او بغض ستا ظاهر وي. او بل ځای کې شیخ اسحاق بن عبدالرحمن وی ولا يكفي بغضهم بالقلب، د کافر سره صرف په زړه باندې بغض کافي نه دی، بل لابد من اظهار العداوة والبغضاء، بلکې لابد دی چې دې کافر سره دشمني او بغض ښکاره کړي. ښکاره به ورته وایي چې هلکه کافر یې طاغوتیانو، د پاکستان حرامي پوځ، د پاکستان حرامي حکومت تاسو غټ کافر یې، د افغانستان حکومت تاسو کافر یې. دارنګې نور دې طواغیتو ته به ښکاره خبره کوي، داسې ورته نه وایي چې الله دې ته هدایت وکړي. هدایت صحیح ده، دعا به هم ورته کوي، خو لیکن اظهار د کفر به هم ورته کوي چې تاسو کافر یاستئ، عداوت او دشمني به ورته هم ښکاره کوي.
ځکه د آیات د سورة ممتحنه نه دا معلومیږي. ځکه د آیات کې بدا بین ناګوره ښکاره شوي زموږ استاد په منځ کې دې ته اظهار الدین ویل کېږي. تصریح به ورته کې د عداوت او د هغوی د کفر ښکاره چې ګوره موږ تاسو نه بېزاره یو، موږ تاسو ته کافر وایو. او علامه عبدالرحمن بن حسن د شیخ محمد الوهاب رحمه الله زوی دی د فتح المجید مصنف ته دی وی فمن تدبر هذه الآيات وی چا چې دې آیاتونو تدبر وکړو سوچ یې پکې وکړو نو توحید به وپېژنې کوم چې الله را لېږلي دي دغه انبیا په دې توحید باندې او په هغې باندې کتابونه را لېږلي او حال د مخالفینو به وپېژني چې انبیا علیهم الصلاة والسلام سره دغه مخالفینو کومه رویه هغوی اختیار کړې وه او دارنګې دا به هم وپېژني چې څومره خلک مغرور دي په دې خبره باندې چې صرف کلمې ویلې ده او دوی په هغې باندې اتکا کړې ده او بس عداوت او دشمني نه پېژني د الله د دین دپاره موالات او معاهدات نه پېژني. وایي دا مغرور دي په دین کې، دا جاهلان دي، دا کلمه توحید دوی په صحیح معنا سره نه ده پېژندلې. بیا وایي زموږ نیکه شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله فرمایي وایي چې د نبي رسول الله وسلام دعوت قریشو ته او څه چې په هغه باندې تیر شوي دي او هغه د هغوی الهو ته سپک او بد ویل او هغه ته براعت کړی وایي همدا وجه وه چې هغې د مکې نه وویست او هغې په هجرت باندې مجبور کړ چې مکې نه وځي. د هغه صحابه کرامو هم دا کار وکړ. بیا وایي فاذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام، یو سړي دپاره اسلام نه صحیح کېږي ولو وحد الله، اگر که یو الله مني، توحید د الله مني، شرک پرېږدي، لیکن دغه اسلام د هم بیم صحیح دی مګر هله به صحیح شي بعداوت المشرکین چې د مشرکین سره عداوت او دشمني وکړي والتصریح لهم بالعداوة والبغضاء او هغوی ته د دشمنۍ اظهار وکړي، هغوی ته د عداوت اظهار وکړي، هغوی ته د بغض اظهار وکړي. بیا وی الله فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر، ته به بینومې یو قوم چې ایمان راوړي په الله په ورځ آخرت باندې یوادون من حاد الله ورسوله، چې دوی دوستی کوي د هغه چا سره چې د الله او د رسول دشمنان دي. دا خلک بې ایمانه دي ځکه د الله او د رسول د دشمنانو سره دوی دوستی کوي. په کار خدا و چې دوی سره دشمني کړې وي. بیا وی کله چې دا آیات ته یاد کو او په صحیح یادولو سره وی ته به پوه شې چې ډېر خلک ممن یدعي الدین چې دعوه د دین هم کوي خو لیکن لا یعرفو دین نه دی پېژندلی. وی که داسې نه وی نو ولې مسلمانان په مکه کې په صبر او په تکلیفونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دعوت کړو چې ګوره صبر کوئ تکلیف به راځي، ولې هغوی بندیان کړل شو؟ ولې هجرت حبشې ته وکړو؟ سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو نه ډېر مهربان و په خپلو صحابه کرامو باندې، په خپل باندې که د دوی دپاره معمولي غوندې رخصت موندلې نو ورته ویلي وی چې خیر دی که نه مړه دا کافر به تاسو مدرسې هم جوړې شي، معهدونه ورته جوړ کړي، دستاربندي هم پکې کېږي، خیر دی درس تدریس کوئ، دې کافرو ته څه مه ویوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ونه ویل، بلکې الله سبحانه وتعالی سوي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض خلکونه وایي چې موږ ایمان په الله راوړی، کله چې تکلیف د الله په لار کې دوی ته ورسېږي نو بیا دغه تکلیف د خلکو داسې جوړ کړي لکه د الله عذاب. نو دوستانو سوچ دې وکړي دې آیات ته هغه اشخاص چې د الله د دین په باره کې معمولي دوی ته سره ورسېږي څه تکلیف نو فورا وایي چې اوهو دا د الله عذاب دی، موږ څه وکړو، موږ یې نشو برداشت کولی. بل ځای کې شیخ محمد بن عبداللطیف فرمایي وایي ځان په دې باندې پوه کړه چې د یو سړي اسلام نه صحیح کېږي او نه دین صحیح کېږي مګر په دشمنۍ د الله د دشمنانو سره، چې د الله د دشمنانو سره به دشمني کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره به دشمني کې، او دارنګې د الله او د رسول د دوستانو سره به دوستي کې. بیا د آیات ذکر کړی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ایمان والو تاسو منیسئ خپل پلاران او خپل ورونه په دوستۍ باندې که دوی خوښ کو کفر په ایمان باندې. او دا دین دی د ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام، او دا دعوت او دا طریقه وه لکه څرنګه چې د الله د قرآن عظیم شان نور آیتونه په دې باندې هم دلالت کوي او د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث هم. ځکه والذین معهونه مراد انبیا علیهم الصلاة والسلام دي. د
دیو شیخ محمد عبد اللطیف ابن عبد الرحمن فرمای وهذا هو اظهار الدین، وې دې ته اظهار الدین ویلی شي چې ښکاره به اعلان دی کافر و مشرکین او طواغیتو ته کې چې تاسو کافر استئ، زمونږ ستاسو دغه قانون نه براءت دی، موږ دغه قانون ته د کفر قانون ویو لکه د لړمیکالې اساسي قانون یا نور وغیره، دا د کفر قوانین دي، دا موږ نشو منلی، دې ته اظهار الدین ویلی کېږي. بیا وایي لا کما یظن الجهله، لکه څرنګه چې ګمان بعضې جاهلان کوي چې من انه اذا ترکه الکفار، کله چې دی وایي کافر پرېږدي وخلو بینه وبین یصلي، صرف دی کافر دوی ته څه نه وایي چې مونځ کوي، کافر دوی ته څه نه وایي چې دوی تلاوت د قرآن کوي یا نور نفلونه کوي، وایي د ده دا ګمان دی چې دی به مظهر للدین وي، یعنې د دین اظهار ما وکړو، وایي هذا غلط فاحش، دا ډېره غلطه خبره ده. فإن من يصرح بالعداوة المشركين، وایي هغه څوک چې مشرکینو ته او کافرو ته څه شی وکړي، تصریح وکړي په دښمنۍ باندې چې تاسو کافر سئ، زمونږ د سره دښمني ده، تاسو نه زمونږ براءت دی، وایي لا یترکونه من بین اظهرهم، خپل منځ کې به یې نه پرېږدي، بل اما قتلوه، یا خو به قتل کړي، و اما اخرجوه، یا به کور نه وباسي، د دغه ځای نه به یې وباسي، ان وجدوا الی ذلک سبیله، که چېرته دوی هغې ته لار ومومي، کما ذکره الله عن الکفار، لکه څرنګه چې الله د کفار نه حکایت کوي، څه وایي وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم، خپلو پیغمبرانو ته به یې ویلي دغه کافرو خامخا به تاسو موږ وباسو من ارضنا، زمونږ د ځمکې نه، ولتعودن فی ملتنا، یا به زمونږ په دین کې واپس کیږئ. د شعیب علیه السلام قوم هم شعیب علیه السلام ته څه وویل نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا، خامخا به موږ وباسو تا یا شعیب علیه السلام، هغه کسانو چې ایمان راوړی ستا سره د خپلې قریې نه، او لتعودن فی ملتنا، یا به موږ سره خپل قانون منئ. اوسني طواغیت تاسو وګورئ، پاکستاني مرتدین یا افغاني، وایي راشي قانون دی ومني، وسله دې په ځمکه کېږدي، موږ ورسره خبرې وکړو، هماغه خبره چې انبیا علیهم صلات وسلام ته هغه وخت کافرو کړې وه، اوسني کافر مرتد هم دغه شانې دي، مجاهدینو او طالبانو ته هم دا خبره کوي چې بس وسله په ځمکه کېږدي، زموږ قانون ومنئ او لتعودن فی ملتنا. لیکن بعضې پلنسټي مولیان او شیخان ورته ناست دي، وایي موږ خو مدرسې موږ له نه دي بندي کړي، او نه موږ ته څه وایي، موږ خپل دعوت کوو، لګې د دعوت کار ډېر جاري دی الحمدلله. ته خو د قانون خبره وکړه، د قانون ته کفر ووایه، د قانون باندې فیصلې د کفر وګڼه، خلکو ته ووایه چې اظهار د دین وکړئ، تاسې کوم چې صحیح دین دی د ابراهیم علیه السلام ملت ته، چې تا به یې دلته پرېږدي، ته به یې د صدر بازار کې جلسه کولی شي، دفاع پاکستان کې جلسه کې ته خبرې کولی شي، تقریر کولی شي، معلومیږي دا چې تا سره میل جوړ کړی دی. که داسې کار رسول الله وسلم کړی وی نو هرګز به د مکې نه وتی نه وګوره، دا د ابراهیم علیه السلام ملت نه دی. شیخ ستا دا یقیني چېرې دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی، والله العظیم که دا د ابراهیم علیه السلام ملتي. اصحاب کهف ته وګوره، انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وګوره د اصحاب کهف والاو ته هغوی وایي که دا کافر په تاسې باندې غالب شي نو ګوره تاسو به رجم کړي او یا په خپل ملت او دین باندې واپس واړئ، تاسو به دغه قانون ته مجبوره کوي، بیا به تاسو ګوره نه کامیابېږئ. د دې نه معلومه دا شوله چې چا اظهار دین کړی دی په یو ځای کې، دغه مشرکینو هغوی نه دي پرېښي. نو چې کوم مولا یا کوم شیخ داسې طواغیتو کې اوسېږي او اظهار د دین کوي، نو هغه هرګز هلته پاتې کېدی نه شي. که اظهار د دین یې وکړو، هغه بیا مطرود دی، هغه بیا مسجون دی، هغه بیا معذب دی، هغه بیا نه پرېږدي، هغه په جیلونو کې بهر پاکستان مرتد راونه غورځول، په جیلونو کې وجنې بارې راغورځوي. لیکن بعضې مولیانو ته غټ غټ ډبل سیټرې ولاړې دي، هغې کې ګرځي بعضې مجاهدینو صاحبانو ته معلومیږي دا چې دی دغه خپل براعت چې کوم د ابراهیم علیه السلام د کفر او د شرک نه براعت او دارنګې د مسلمانانو سره موحدینو سره موالاتو، دا یې د دغه کافر نه قربان کو، د دې وجې نه ورته ډبل سیټه ورکوي، د دې وجې نه ورته په جلسو کې دی مخکې کېږي. شیخ سلیمان بن سحمان وایي د آیات د ممتحنې لاندې وایي فهذه هي ملت ابراهیم التي قال الله فيها، دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی کوم چې الله فرمایي د هغې په هکله ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح النفس فعلى المسلم، وایي په مسلمان باندې دا لازم ده ان يعادي اعداء الله، چې د الله د دشمنانو سره دشمني وکړي، ويظهر عداوتهم او د هغوی سره د دشمنۍ اظهار وکړي، ويتباعد عنهم د هغوی نه جدا شي، کل تباعد په هر قسم جداوالي سره، والا یوالیهم چې د هغوی سره دوستي ونه کړي، ولا یعاشرهم ګډو سره ونه اوسېږي، ولا یخالطهم او خلط ملط به سره نه جوړوي، او که ګډ وډو سره اوسېږي هم اظهار دین به سره کوي، دشمني به سره کوي، عداوت به سره کوي. الله سبحانه وتعالی دې آیات کې د ابراهیم علیه السلام نه ذکر کوي په سورة شعراء کې،
افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین. ګوره دی آیات کې ابراهیم علیه السلام د قوم ته د براءت او د دشمنی اعلان وکړ چې فانهم عدو لي، د زما دشمنان دي. او ما ته خبر راکړي چې تاسو عبادت کوئ، تاسو مخکینو پلارانو کو د څه شي عبادت کوئ تاسو؟ ځکه دوی خو زما دشمنان دي. رب العالمین می دشمن نه دی چې هغه معبود دی، دغه ستاسو معبودان د زما دشمنان دي. او بل ځای کې الله فرمایي وإذ قال ابراهیم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. سوره زخرف کې الله فرمایي کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویل، خپل قوم ته ویل چې یقینا زه بیزاره یم تاسو نه، دغه نه چې تاسو عبادت کوئ، مګر هغه ذات نه نیم بیزاره چې زه پیدا کړم او یقینا هغه ما ته لار ښیي. شیخ علامه عبدالرحمن بن حسن فرمای وقد افترض الله تعالى البراءة من الشرك والمشركين والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. الله فرض کړی دی براءت د شرک نه، د مشرکین نه، په هغوی باندې کفر کول، د هغوی سره دشمنی، د هغوی سره بغض کول، د هغوی سره جهاد کول. په دې مسلمانانو باندې الله دا فرض کړی، لیکن بیا وی فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم. بدل کا کسانو چې ظالمانو وینا او واخستل هغه وینا چې دوی ته نو ویلې شوی. بیا وی فوالوهم واعانوهم، د دې کافرو سره دوستی وکړه او د هغوی سره مدد وکړه، د هغوی سره یوځای شو. واستنصروا بهم على المؤمنین، د مسلمانانو مقابل کې دغه کافرو سره یوځای شو. تاسو اوسنی طواغیت نه ګورئ، دا کار یې وکړه. وابغضوهم، د مسلمانانو سره بغض وکړه. وسبوهم، مسلمانان بې عزته کړه. من اجل ذلك، د دین د وجنه. وكل هذه الامور، دا ټول کارونه وي تناقض الاسلام، اسلام ماتوي، کما دل عليه الكتاب والسنه في مواضع. لکه چې قرآن او سنت په ډېرو ځایونو کې په دې باندې ګواه دی. که دا کارونه چا وکړو، د مشرکینو سره موالات وکړو، د هغوی سره مدد وکړو، د هغوی سره د مسلمانانو مقابل کې ودرېدل، د هغوی سره بغض وکړو، نو دا کارونه سره د اسلام نه وباسي. لیکن دوستانو، بعضې خلک اکثر دا اعتراض په نن وخت کې کوي چې دا خبره خو صحیح ده چې د ابراهیم علیه السلام ملت دا دی چې د مشرکینو براءت کې، د کافرونو براءت کې هغوی ته به کافر وي. خو د دې نه مخکې دعوت پکار دی. دا وروستو خبره ده چې کله سړي دعوت ونه منو بیا به ته براءت کې. هغه آیات دلیل کې پیش کوي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. نو دوی دا خبره کوي، لیکن دا خلک چې دا دعوی کوي او دا آیات دلیل کې پیش کوي، موږ اول دوی ته دعوایو چې د ابراهیم علیه السلام ملت خدا دی چې د الله د دشمنانو نه، د هغوی د معبودانو براءت وکړي، په هغې باندې کفر وکړي، اظهار د عداوت هغوی ته وکړي، د هغوی سره بغض وکړي، سره د دې نه چې نرمه لهجه به استعمالوي. هغه آیات هم پسې دی. موږ د هغوی د مشرکینو نه براءت هم وکړه په نرمه لهجې سره، دعوت هم وله ورکړه. کله چې چا د ابراهیم علیه السلام ملت وپېژنده، نو هغه بیا دا خبرې نه کوي. دوستانو، دې کې فرق دا دی چې یو مؤمن مسلمان موحد چې نن وخت دعوت کوي، او مخکې موږ د ابراهیم علیه السلام د ملت هغه اساسي ارکان چې اخلاص د عبادت یو الله لره دی، او کفر په هر معبود من دون الله باندې، دا د هغه د ملت اساسي ارکان دي. دا باید نه مخکې شي نه رستو شي. دا رستوالی په دې نه دی پکار. اول به دا مخکې کې، رستو کې به نه. اول به دعوت چې ورکې دې ته به ورکې چې ګوره یو الله ومنئ، او دارنګې الله په عبادت کې اخلاص دا لازم دی، او بیا د دغه مشرکین او د طواغیتو نه تاسو براءت وکړئ. دا به اول دعوت کې، ځکه چې دا د کلمې معنا ده، د کلمې هغه تقاضا ده، د کلمې د لوازماتو نه دا دي چې اخلاص د عبادت الله لره او د مشرکین نه براءت. نو که په دې کې به تا سره دوی چیرلو که نو بس بیا به پرېږدي. خو لیکن اول به دا دعوت کې چې براءت د طواغیتو د الهو نه او براءت خپله د هغو مشرکین نه، او بل کفر په طواغیتو باندې چې کوم د الله مقابل کې دغه طواغیت د هغوی عبادت کیدی شي، د هغوی په قانون باندې فیصلې کیدی شي، که هغه کاڼی وي، که هغه نور وي، که سپوږمۍ وي، که قبر وي، که ونه وي، که قانون وي، نو په دې ټولو باندې به کفر کې. د دې وجې نه دوستانو،
دا د ابراهیم علیه السلام د دعوت طریقه وه چې اول به دا خلق دې ته دعوت کی نو هغه آیات چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه دا معنا ده چې اول به خلک د توحید ته دعوت کی او د شرک او د مشرکینو د هغې نه د براعت هغه طریقه به ورته وکړي چې دوی نه براعت وکړي نو که سره ویې نه منله بیا خو به لازمه خبر ده نو دا خبره غلطه ده چې ته به ورته اول چې خیر دی که نه دا ومنه څه شی ومنه او د تبلیغیانو خبرې ومنه د تبلیغیانو دا معنا چې الله ځمکه پیدا کړل اسمان یې پیدا کړی ابراهیم علیه السلام هغه ملت هغه دعوت ورته نه کوي چې ګوره د ابراهیم علیه السلام ملت دا ده چې د کافرو نه براعت وکړي د مشرکینو نه براعت وکړي د قانون نه براعت وکړي دا ورته نه وایي نو خو توحید دعوت دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی که نه چې اول دې دعوت وکړی شي چې ګوره دې طواغیتو باندې کفر وکړي د دې مشرکینو نه تاسو براعت وکړي او د هغوی د الهو نه براعت وکړي د دې د قانون نه براعت وکړي او دا د مخکینو انبیاء علیهم السلام طریقه هم ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت او دا د ابراهیم علیه السلام هم دعوته لکه هغه دا دعوت نه کوو افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین سورة انعام کې الله فرمایي قال یا قوم انی بریء مما تشرکون ګوره دلته د مشرکین نه براعت اعلان کړی دا دعوت یې کړی دی خلکو ته او سورة زخرف کې الله فرمایي اذ قال ابراهیم لابیه وقومه اننی براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين همدارنګه ابراهیم علیه السلام نه الله دا حکایت کوي قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اوس وګوره چې کله ابراهیم علیه السلام دا وایي هغه الهه راوغورځول په تبرګو باندې یې وواله ابوتان یې مات کړو نو دې قوم به څه ویلې ویل زموږ په دې الهو باندې چا دا کار کړی دا غټ ظالم دی نو دوی ویل ابراهیم علیه السلام نوم یې دی یذکرهم یقال له ابراهیم یذکرهم مفسرین لیکي چې زمونږ په دې الهو باندې دوی عیب لګو دوی پورې به خندا کوله د دوی تنقیص به کو دغه ابراهیم علیه السلام هغې ته ویلې کېږي نو دغه سړي به دا کار کو نو د دې نه معلومه دا شوه چې ابراهیم علیه السلام د هغوی الهه د هغوی قانون ته بد ویل هغوی قانون پسې سپکې سپورې ویلې نن هم چې یو سړی د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کوي په کار دا ده چې دې کفري قوانینو ته سپک وګوري دوی باندې کفر وکړي خلکو ته د دوی کفر ووایي چې دا د کفر قانون دی هله به د اظهار الدین باندې عمل وشي د نبي علیه السلام هغه طریقه او منهج هم زموږ مخکې دی په مکه کې چې هغوی کله د قریشو نه د هغوی د الهو نه براعت اختیار کړو په هغې باندې کفر وکړو نو فورا ورته ویل دا صحابي دی ځکه صحابي هغې ته وایي چې د پلار د نیکه طریقه پرېږدي نو تاسو د مکی قرآن چې کله قرآن نازل شان په مکه کې نازل شي هغه تاسې وګورئ چې نبی علیه السلام څومره تکالیف په هغې تیر کړي دي د دې وجې نه چې هغه براعت اعلان کړو د هغوی د الهو نه د هغوی د قانون نه د هغوی د دغه زوړ رسم او رواج نه د دې وجې نه چې نن وخت کې بعضې خلک چې ځان ته داعین هم وایي داعین د قرآن او سنت هم ځان ته وایي یا نور د دعوت کار دی د دعوت کار دی او صرف دې دلیل نه ولا چې وګوره نبی علیه السلام باندې سخت تیری شي او خیر دې دعوت کې د سخت راځي لیکن دا داعین به د قرآن او سنت چې ځان ته وایي یا نور تبلیغیان ځان ته وایي اظهار د دین دی خلکو ته نه کوي د دې مشرکین نه براعت نه کوي د دې د قانون نه براعت نه کوي د دې قانون ته فیصلې وړي دا ګوره مشرکین دي په دې باندې اگر که ځان ته داعین هم وایي تر څو چې دې قانون ته کفر ونه وایي دې قانون باندې کفر ونه کړي د دوی هغه سپکوالی بیان نه کړي خلکو ته او تر څو چې دوی تحاکم دغه قانون ته وړي دې وضعي قوانین ته دې ته به کافر ویلی کېږي دا کافر کېږي په دې باندې د دې وجې نه دوستانو دا د ابراهیم علیه السلام د ملت اصلي تقاضا ده د هغې هغه اصلي منهج چې کوم محمد رسول الله بیان کړی په هغې باندې هم عمل کول دي بل دوستانو براعت د مشرکین او په هغوی باندې کفر کول هغوی ته اظهار د عداوت او دارنګې د هغوی سره بغض کول دا دویمه قضیه ده د ابراهیم علیه السلام په ملت کې اوله خو موږ خلاصه کړله اوله قضیه چې هغه اخلاص د عبادت یو الله لره په ټولو امورو د عباداتو کې دویمه قضیه براعت د مشرکین نه دی او دارنګې براعت د کافر نه دی اظهار د عداوت هغوی ته بغض کول هغوی سره دا د ابراهیم علیه السلام د ملت دویم اساسي رکن دی امام ابن قیم رحمه الله اغاثة اللهفان کې لیکي وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر
الا من جرد توحیده لله وعاد المشرکین فی الله. نجات د شرک نه نشي موندلی چې کوم شرک اکبر دی مګر هغه څوک چې د الله توحید یوازې کی او د مشرکینو سره دشمنی وکړي د الله د رضا لپاره او الله ته ځان نږدې کړي د مشرکینو په دشمنی سره. د دې وجه نه شیخ حمد بن عتیق رحمه الله فرمایي د دې آیات لاندې چې انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله، ابراهیم علیه السلام چې قوم ته ویل چې یقینا موږ بیزاره یو ستاسو نه او دا نه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه. وی وها هنا نکته بدیعه، دلته یو ناشنا نکته ده، هغه دا چې الله سبحانه وتعالی دلته براءت د مشرکینو دا مقدم کو په براءت باندې د هغوی د بوتانو نه. اولی څه ویلي انا براء منکم، ای مشرکینو موږ د تاسو نه بیزاره یو. بیا وروسته وویل چې تاسو کوم عبادت کوئ که کاڼی دی که بوټی دی که نور دی د هغې نه به وروسته براءت کوو. وی ولې؟ وی لأن الاول اهم من الثاني، د اول نه براءت دا ډیر اهم د دویم نه. د مشرک نه براءت دا ډیر لازم دی د هغه د معبود نه. ولې؟ فانه ان تبرأ من الاوثان، ځکه که ته بیزاري د اوثان نه وکړي د هغې نه براءت وکړي ولم يتبرأ ممن عبدها او دارنګې د هغه چا نه ونه کړي چې هغه مشرک دی د مشرک نه ونه کړي لا یکون آتیا بالواجب علیه، د راتګ په هغه واجب باندې ونه کړي چې کوم په ده لازم و. اما اذا تبرأ من المشرکین، کله چې ته مشرکین نه براءت وکړي فإن هذا، ځکه وایي دا براءت د دې مشرکین نه یستلزم البراءت من معبوداتهم، وایي دا عین براءت دی، دا خبره لازموي چې براءت د معبودان نه هم وشي. همدارنګې بیا وایي وګوره واعتزلکم وما تدعون من دون الله، اول څه ویل دوی واعتزلکم، زه اعتزال کوم ستاسو نه او بیا وروسته د هغه نه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه. دارنګې دې ځای کې اعتزال وایي مخکې کو په اعتزال د معبودانو د دغه مشرکینو باندې. همدارنګې بل ځای کې الله فرمایي فلما اعتزلهم، هر کله چې ابراهیم علیه السلام اعتزال وکړ د دوی نه وما یعبدون من دون الله، بیا وروسته دغه معبودانو دوی نه. همدارنګې اصحاب کهف اول څه وکړه وایي اعتزلتموه وما یعبدون من دون الله، کله چې دوی اعتزال د دغه مشرکینو د دغه طواغیتو نه وکړو بیا وروسته د یعبدون من دون الله، هغه چې دوی عبادت کو د هغې نه بیا وروسته وکړو. وایي فعلیک بهذه النکته، وایي تا باندې لازم دي پیژندل د دې عجیبې نکتې فانها تفتح لك بابا الى عداوة اعداء الله، وایي تا ته به داسې دروازه خلاصه کړي چې د دشمنانو د الله سره به ته دشمني کې. بیا وایي فکم من انسان، ډېر انسانان داسې لا یقع منه الشرک، چې شرک هو ته نه واقع کېږي مشرک نه ولکنه لا یعادي اهله، لیکن د مشرکینو سره دشمني نه کوي فلا یکون مسلما، نو دی مسلمان نه دی بذلک په دې خبره باندې. ولې؟ اذ ترک دین جمیع المرسلین، ځکه د ټولو انبیاو دین پرېښود، د ټولو انبیاو دین دا و چې د مشرکینو نه براءت بیا وروسته د شرک نه په خپله براءت راځي. د دې وجه نه شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن لیکي والمرء قد ينجو من الشرك ويحب التوحيد، ډیر کرته یو سړی د شرک نه نجات حاصلوي مشرک نه توحید سره مینه هم وي ولکنه یأتیه الخلل، لیکن راځي هغه ته خلل د جهات د عدم براءت د اهل شرک نه. مشرکینو نه براءت نه کوي، د هغوی نه براءت نه کوي، اعتزال ته نه کوي، نو ځکه خلل راشي په توحید کې. وترک موالات اهل التوحید، د مؤمنانو سره موالات پریدي، د هغوی سره نصرت پریدي، فیکون متبعا لهواه، د خپل خواهش تابع شي، نو داخلا فی الشرک فی شعب، وی دی واقع شو په یو لاره د شرک واقع شي. وی تحدم دینه، چې خپل دین ړنګي، وما بناه تارک من التوحید، هغه چې د توحید پرېښودونکی شي. بیا وی لا یستقیم معها ایمانه، د دې سړي ایمان نه صحیح کېږي مګر تر څو چې د الله د رضا دپاره بغض د کافرو سره ونه کړي، د هغوی سره دښمني ونه کړي او د الله د دوستانو سره دوستي ونه کړي. بل ځای کې بیا فرمایي وی وافضل القرب الى الله، الله ته بهترین نزدېکت هغه مقت اعدائه المشرکین، د الله د مشرکینو سره دښمني کولی، و بغضهم د هغوی سره بغض کولی، و عداوتهم د هغوی سره دښمني کولی، و جهادهم د هغوی سره جهاد کولی. وی وبهذا ینجو العبد، او په همدې سره به یو بنده خلاصېږي چې د دوستي وکړي د الله د دوستانو سره، دښمني وکړي د الله د دښمنانو سره، په همدغې به انسان خلاصېږي د الله د عذاب نه. وان لم یفعل، که دا کار یې ونه کړو
وی بیا د اسلام ړنګېږي، اسلام ختمیږي، د اسلام اساسي رکن د بیخ نه وځي. د شیخ حسین او دارنګې د شیخ عبدالله، دا دواړه د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله زامن دي. د هغه نه دا پوښتنه وشوه چې یو سړی په دې دین کې داخل دی، د دین سره مینه کوي، د مؤمنانو سره مینه هم لري، لیکن د مشرکینو سره عداوت نه کوي، یا سره عداوت کوي خو کافر ورته نه وایي. نو هغه جواب ورکړ من قال لا اعاد المشرکین، چا چې دا وویل چې زه د مشرکینو سره دشمني نه کوم، او یا دا ویل چې دشمنی خو سره کوم لیکن کافر ورته نه ویم، وی فهو غیر مسلم، دا غیر مسلمان دی، کافر دی. وهو ممن قال الله تعالی فیهم، دا هغه کس چې الله د دوی په حق لڅوي. ويقولون وای دوی نؤمن ببعض، من ایمان راوړي په بعض باندې، ونکفر ببعض، او کفر کوو په بعض باندې. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، دوی غواړي چې دوی په منځ کې بل لار وګوري. اولئک هم الکافرون حقا، دا پرشتنی کافران دي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، الله فرمایي موږ تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی. د دې وجې نه دوستانو د ابراهیم علیه السلام ملت دا دوه اساسي ارکان دي چې یو عبادت الله لره په هغې کې اخلاص، دویم دشمنی د الله د دشمنانو سره. تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام د ډېر لنډ خپل نه بیزاري اختیار کړه، د هغې نه براعت اختیار کړه. هر کله چې هغه ته پته ولګېده چې دی په شرک او کفر باندې همداسې همیشوالی کوي او دی ترې نه خلاریږي، د خپل پلار نه وګوره فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. سورة توبه کې الله فرمایي دعوت یې ورته ورکړو، یا ابتي انی قد جاءني من العلم، ویا پلار وره ما ته علم راغلی، ما ته وحی کېږي. دا د غیر الله عبادت پرېږده، دا شرک او کفر پرېږده. لیکن هر کله چې دغه پلار د دعوت ونه منو، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، بس به یې بیزاري اختیار کړه، براعت یې ته وکړه، دا خپل کار کوه. ځکه ویل یا ابتي انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، زه یېرېږم ور چې تاسو به الله عذاب درکړي. همدارنګې موسی علیه السلام د فرعون سره کله چې الله هغه ته راولېږو فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى، نو دې دواړو فرعون ته نرمه خبره وکړه، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، کیدای شي چې نصیحت قبول کړي او یا ویریږي. نو اولی خبره ورته نرمه کړه، خو لیکن کله چې خبره ورته نرمه کړه هغه ونه منله، فرعون تکذیب اختیار کړ، عناد اختیار کړ او په خپل باطل باندې همداسې ودرېده. نو موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ وایي ته ښه پوهېږي چې دا څه چې رالیږلي دي دا رب السماوات والارض رالیږلي دي بصائر، و انی اظنک یا فرعون مثبورا، زه ګمان کوم یا فرعون چې ته هلاکېږي، ته هلاک یې، الله یې تباه کړه. نو ګوره اخره کې ورته داسې ویل، اوله کې ورته نرم قول استعمال کړه. نو دې ته دعوت وایي دوستانو، دا دعوت طریقه ده، دعوت د قرآن نه یادل پکار دي. د دې وجې نه بیا بددعایي ورته وکړه، ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. یا الله فرعون ته ډېر مال ورکړی، زینت دې ورکړی په ژوند د دنیا کې، یا الله دې مال په وجه باندې دا ډېر خلک ګمراه کړي ستا د لار نه، یا الله د دوی مالونه ختم کړه، سختي وکړه د دوی په زړونو باندې، فلا يؤمنوا چې ایمان نه راوړي حتى يروا العذاب الأليم، تر څو چې دوی د الله عذاب ونه ګوري. نو دوستانو هغه څوک چې په دین کې خبرې کوي چې دین نرم دی او نرمي پکار ده، نه آیا دوی دا آیتونه نه ګوري؟ خو دوی په خپل ځای باندې نه حمل کوي دا آیتونه. پکار دا ده چې دوی د قرآن آیتونو ته سوچ وکړي چې اول کې همدغه انبیا علیهم السلام څه کول، نرم دعوت یې کوه، خو لیکن هر کله چې به پوه شو چې دا کافر دعوت نه مني او په خپل کفر باندې همداسې اصرار او همیشوالی کوي، نو بیا یې ته براعت اختیار کړی دی که نه. نو موږ هم دا وایو چې دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی او د ابراهیم علیه السلام د ملت دا تقاضا ده چې اول به دعوت ورته ورکړي، که دعوت قبول کړو ډېره ښه ده، قبول یې نه کړو نو بس ایسته بیا براعت وکړه. د ابراهیم علیه السلام دا ملت چې موږ دا یوه حصه وله بیان کړه، الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله نور به بیان کوو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.